پټۍ د وجې نه دا کومو ظالمانو داسې تا راته ووایه کاکاجي د دې مستقبل به اوس صحیح نو بس دا د دنیا ته پته ده او د ټول مخلوق ته چې د ده نه خپه کټ شي نو دې مستقبل خو د ټولو خلکو ته پته ده او دونه ظلم زیاتې دا به د هر بچي سره او ماشوم سره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه د رب جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو فاین سره ستاسو د حق در ملګري ته رومان اساس بدرون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه لوړ دیر په لوړ دیر کې بیا یوه شاټه علاقه ده دا د تاسلي بلامبټ سره راځي. زما په څنګ کې به تاسو یو ماشوم ښکاري چې سودیس نوم دی او 15 کلن دی. دا په لومبۍ روژه باندې د یو ګاډۍ په ورختلو یې خپل معمولي ټکراو کړی و معمولي خرابه شوې وه. دی بیا د ملګري ډي ایچ کې هاسپیټل ته دو ریفر کړل ته لاړه نو ایمرجنسي کې د دې نه دا پټۍ تاو کړه دا کومه چونه وه دا ډېره مضبوطه تاو کړې وه د دې له کبله دو دا خپه خرابه شوه او اوس دې سټیج ته راوځي اوس ډاکټر صاحب ته چې دا به ته اوس کټ کوو نو د دو اواز اوچتول دي زه نن رالم د کاکاجي نه یو څو کمنټس اخلم چې دا دونه ظلم ولې وشو په څه وجه وشو د سره نن خبرې کوم دا خپله ولې دې سټیج ته راوځي اوس ورته وایي چې کټ کوو به کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ستاسو نوسی دی کاکاجي؟ دا زموږ نوسی دی او د ده نامه سودیس ده پلار نوم یې صدام حسین دی او سعودي عرب کې دی او بار بار ټلیفونونه کوي چې یاره د ماشوم حالات څنګه دي نو هغه بار بار کسان ورته وایي چې یاره د دا خپه چې کوم ده دا د ایمرجنسي د لاسه خراب شوې ده د پټۍ د وجې نه نو هغه هم تا ته پته شته دا انکوایري کوي او مونږ ته وایي چې وایي دا څنګه وجه شوې ده هغه ته ټول تفصیل مونږ دا ووایي چې وایي ټیک د حقیقت خبره ده چې د ایمرجنسي د وجې نه دا خپه د ماشوم خرابه شوله د ده دا خپه بره کریک شوي و لاندې دې باندې زخمونه مخمونه نه و بیا دا خپه چې کوم دی نو دا چې پټۍ شوله ایمرجنسي کې په دویمه ورځ چې مونږ دا کولاو کړو نو د ماشوم ته ډېر انتهایي تکلیف و نو زمونږ د دې علاقې یو ډاکټر دی جمیع الله نوم یې دی هغه چې کولاو کړله دا خپه دا پټۍ نو هغه وایي چې دې ظالمانو دا پټۍ دونه کلې ده سخته دا چا کلې ده دا پټۍ ما ویل دا په ایمرجنسي کې شوې ده دا ته ملګري په هسپتال ډي ایچ کې هسپتال کې په ایمرجنسي کې د دې پټۍ شوې وه دا په دقه کې شوې وه بیا هغه ما ته وویل چې د رګونو مسله ده او دا غریب خو چې کوم دی نو دا خپې ټوله پخ شوې ده راته ووایي دې خو خپه معمولي خو شوې وه که نه تاسو هسپتال تللی نو د دې نه دا پټۍ مضبوطه تاو کړې وه دا مضبوطه تاو وه دا پټۍ دا چې جمیع الله صاحب بیا کولاو کړله ډاکټر صاحب بیا د دې وینه جام شو د هغه بیا خرابه شوه دا خپې دا ګوتې چې کوم دي دا د دې رګونو د جام کېدلو د وجې نه خراب شوي دي دا په اولنۍ روژه باندې دا په اولنۍ روژه باندې په حکم 12 بجې وي چې دا دغه مونږ ته وشو 19 ورځې د دې وشوې نو دا مونږ بیا ایمرجنسي ته ویوړو هلته کې ولې دا پټۍ وکړو نو هغه مونږ ته وویل چې دا په 14مه ورځ بعد بیا راوړئ دا به مونږ کولاو نو مونږ 2 ورځې بعد دا پټۍ چې ویوړله نو دې جمیع الله صاحب کولاو کړله نو بیا مونږ ایمرجنسي ته ورغلو مونږ وایي چې یاره دا خو داسې حالات شوي دي د هغه د خپې سره د ماشوم هغو زموږ نه تپوس وکړی چې تاسو ورته پټۍ کولاو کړې نو ما د خپې ته خو ته وګوره دا پسې حال شوی د دې زخم خو بره کریک شوی دی او لاندې چې کوم دی نو داسې واردات د خپې ته ورسېد دا له څه وجې نه رسېدلي دو والد صاحب خبر دی په هغې نن سبا څه تېرېږي هغه باندې ډېر سخت تکلیفونه روزانه هغه د ورځې تقریبا 3-4 پېرې هغه ټلیفونونه کوي کور ته زامن شته که دا یو دی د یو لورکۍ ده بل او یو کشر زوی دی د دې سودیس نه کشر دی دا راته ووایه چې نور څوک تاسو له راله که نه په لومبي پیر ستاسو اواز موږ سره پوچته و نه هېڅ څوک نه دي راغلي زمونږ دا خپل خلک چې راځي تپوس مپوس لره هسپتال له کبله دا خپه خرابه شوه نو دا د ایمرجنسي د وجې نه دا
خپه چې کوم دی نو دا خرابه شوه. وقار عالم صاحب زموږ سره ډېر همدردي وکړه او ډېره منډه تړلې زموږ سره وویل. هغه وایي چې یاره زه کوشش دا کوم چې دا خپه د کټ کولو نه بچ شي. ته وایې کاکا جي تاسو کله بیا ایمرجنسي دوباره ورغلې که نه هغه ورته څه وویله؟ نو بس هغو موږ ته بیا څه نه دي ویلي بېرته دوباره. بیا پټی مټی موږ لاړو سرکاري کوم اپریشنونو دغه چې هغې کې چې موږ معلومات وکړو نو وایي چې یاره ډاکټر اوس ووته. هغه کس موږ ته وایي چې دا تاسو داخل کړئ. موږ چې هلته کې لاړو واټ ته هډوکو واټ ته نو موږ چې هلته کې معلومات وکړو چې وقار عالم صاحب والد صاحب بیمار دی او هغه په اسلام آباد کې دی. موږ دغه ځای نه را روان شو. موږ وایي چې یاره دا به کله راځي. موږ لاړو سیده پېښور ته. د دې ځای کې ته هم شاټۍ درې ته امبولانس راوستو په هغې کې لاړو. نو هلته کې هغه ته موږ چې وویل چې نو هغه موږ ته هغه ډاکټر وویل چې یاره دا خو د پټۍ د وجې نه دا کومو ظالمانو داسې. ته راته ووایه کاکا جي د دې مستقبل به اوس صحیح؟ نو بس دا د دنیا ته پته ده او د ټول مخلوق ته چې د ده نه خپه کټ شي نو دې مستقبل خو د ټولو خلکو ته پته ده. او دونه ظلم زیاتی دا به د هر بچي سره او ماشوم سره کېږي. دې سودیس ته ګورې نو په زړه دې څه تېرېږي؟ ډېره ډېره سخت او تکلیفات په ما باندې تېرېږي د دې ماشوم د وجې نه. نو بس دې ته چې زه ګورم نو زه وایم چې یاره د دې نه ماله مرګ خدای راکړی و د دې ماشوم نه. نو ډېر به ښه وی. په مور یې څه تېرېږي؟ په پلار یې څه تېرېږي؟ په پلار او په مور یې ډېر انتهایي سختې او تکلیفونه تېرېږي. بس بس په اخره کې راته ووایه څه غوښتنې دې شته د حکومت نه د هیلث منسټر نه؟ نشته. بس دقه سوال طریقه باندې ورته زه دا وایم چیرې د دې معلومات دې وشي. زما څه هېڅ پوره پټی ډاکټر او د دې سره شریک نه دی. هیلث منسټر نه چې کوم ستاسو مطالبې شته څه غوښتنې شته؟ دې هېڅ دقه غوښتنې دي چې دا منسټر صاحب د دې انکوایري وکړي او وزیر اعلی صاحب د دې انکوایري وکړي چیرې دا دونه ظلم زیاتی ولې شوی دی. دته د سرکار نه تنخواه میلاویږي هر شی میلاویږي نو دا دونه ډاکټرانو باوجود چې کوم دی نو دونه ماشوم ته دا تکلیفات رسي. نو بس په دې موږ له ډېر غټ افسوس راځي. بس د دقې دغه دې وکړي موږ له یو جهان مننه ډېره شکریہ کاکا جي یو جهان مننه. عزتمندو کتونکو تاسو وکړه د سودیس روغ رمټو خبره بروجي د لومبۍ روژې باندې د خپه معمولي ټکراو شوی دی یو ګاډي سره. دونه خرابه نه وه خو د تیمارګ ډي ایچ کې هسپتال چې ایمرجنسي ده دغه ډاکټرانو له کبله د دې خپه لاړه د دې ژوند خو لاړو د دې نه خپه کټ شي نو دا اوس بیا به کټ کې بندیوان شي. پوه شوې دا خو لاړو د دې مستقبل خو تباه شو. د تیمارګ ډي ایچ کې هسپتال د ډاکټرانو له کبله د دې ژوند لاړو دا به اوس د کټ بندیوان شو. او پلار یې بار ملک دی یار بېګا زموږ د کیمرامین صاحب سره رابطه کوو د دود ماما نو وایسونه یې وکړه پښمني کې نو د دې دا خپه چې ما وکړه زه انتهایي خفه شوم ډېر زیات. زه تاسو دا خو ویې نه شم دړ کوي ځکه چې دا مکمل خرابه دا به دې اوس کټ کېږي د دې بل علاج شته نه. کاکا جي وایي چې موږ په 15 لاکھ په 10 لاکھ لګو خو موږ د پیسو نه پاتې نه یو خو خپه به دې اوس کټ کېږي. زما وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ته ګزارش ته هیلث منسټر ته چې په دې کې تاسو پوره انکوایري وکړئ. دا بچی خو زموږ نه لاړو خو نور بچیان محفوظ کړئ. خپل کور باته او رمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي وجلان سپارم.